سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي د طالبانو لخوا د سولې د وړاندیز د ردېدو له امله د سولې په اړه د افغان حکومت هڅې ناکامه شوي دي. عبدالله نن سهار په وزیران شورا نسته کې همداراز په ډاګه کړه هغه کسان چې له امریکا سره د امنیتي هوکړه لیک د لغوه کولو غوښتونکي دي هغه کسان دي چې شخصي غوښتنې تر پښو لاندې شوي دي. هغه همدارنګه په ډاګه کړه چې د پروموټ پروژې په اړه باید د سیګار خپور شوی راپور وارزول شي ځکه د ده په باور د ښځو د ظرفیت لوړونې په برخه کې پروموټ یوه ګټوره پروژه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه یوه ناسته جوړوي. د نن شپې په ناسته کې به د ملګرو ملتونو لوی منشي انتونیو ګوتریش د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو اساسولۍ یا یوناما په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې ناسته کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی او د یوناما مشر تدامیچي یاماماتو به هم د غونډې د یو برخوال په توګه خپل راپور وړاندې کړي. دا غونډه به د نیویارک پر وخت د مازدیګر پر 3 بجو او د کابل پر وخت د نن شپې پر 11 بجو پیل شي. د بادغیس د پولیسو د عملیاتي ریزرف کنډک قمندان له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د قمندان چې عبدالحکیم مودودي نومېده تېره شپه له هرات سره په ګډه پوله د بند سبزک پر پوستې طالبانو په ډلیز برید کې له خپلو 4 کسانو سره وژل شوی او 4 نور سرتیري ټپیان دي. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني زیاتوي چې په دې نښته کې 22 طالبان هم وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. د پاکستان لومړي وزیر ویلي هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې زیږیدلي او لوی شوي د پاکستان تابعیت ورکوي. عمران خان تېره ورځ په کراچۍ ښار کې په یوې راټولېدنه کې په اروپا او امریکا کې له پناه غوښتونکو سره چلند ته په نغوت سره وویل په نورو هیوادونو کې هم دغه ډول کار کیږي نو اسلام آباد ولې باید پر پناه غوښتونکو ظلم وکړي؟ هغوی هم انسانان دي. نوموړي همدغه ژمنه وکړه چې د پاکستان د لومړي وزیر په توګه دغو کډوالو ته د تابعیت ورکړه کاري لومړیتوب دی. ویل کېږي د همګړۍ نږدې 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي. په ننګرهار کې د یو پاکستاني په ګډون د وسلو وقاچاقونکي ونیول شول. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل وایي دا کسان تېره ورځ د دور بابا ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې له یو شمېر وسلو او د وسلو له یوې اندازې پرزو سره یو ځای نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې د دوی ځواکونو پر سرحدي سیمو کنټرول ترلاسه کړی او هغه لارې هم تر څار لاندې راوستي چې پخوا به پرې خلکو تګ راتګ کاوه. د دور بابا ولسوالۍ اړوند ساحه کې هغه 2 کسان د اسلحې قاچاقبران چې غوښتل 315 د شاجور همداسې د پیکا اسلحې بعضې پرزاجات د امشانزه بعضې پرزاجات انتقال کړي. د انتقال په وخت کې په ډېر ماهرانه ډول باندې دوی په دواره د واسطه سراچه موټرو کې ځای په ځای کړي وو چې د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لیوا د 2م کنډک د 2م ټولي باعزته ساتونکو بریدملانو افسرانو لخوا ونیول شو. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن مازدیګر له سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا د روان کال په اسیا جام سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټیډیوم کې ترسره کیږي. دغه 500 اوریزه لوبه په داسې حال کې ترسره کیږي چې سریلانکا تېره ورځ بنګلادیش ته لوبه وبایلله. افغان کرکټ ملي لوبډله به له سریلانکا وروسته د پنجشنبې په ورځ له بنګلادیش سره مخامخ شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.